ننګرهار ولایت کې د روغتیا او کلیو پراختیا په برخه کې د پروژو تطبیق او خدماتو رسونې په برخه کې د 1554 میلیونه افغانیو په مالي لګښت سلګونه پروژې ترسره او تر کار لاندې دي. دغه معلومات د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په لارښوونه د کلیو پراختیا او عامه روغتیا مسؤلینو د ولایت مقام خپل کور تالار کې د حساب ورکونې پر مهال ولسي خلکو ته د پریزنټیشن له لارې وړاندې کړل. د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس امان الله میخیل وویل چې تیر مالي کال د 1.6 میلیونه افغانیو په مالي لګښت ګڼ شمېر کانالونه، د اوبو بندونه، ښوونځي، جوماتونه، برېښنا بندونه او نور جوړ کړي دي او همداراز اوس مهال د 3 میلیارده او 8 میلیونه افغانیو په لګښت په یادو برخو کې سلګونه پروژې روانې دي. نوموړي ویل چې د دې ولایت په 10 ولایتونو کې د بیا رغونې چارې ترسره کړي او سږ کال به په شیرزاد او حصار ولسوالیو کې هم په ګڼ شمېر برخو کې پروژې تطبیق کړي. د کلیو پراختیا رئیس وایي چې په نوي مالي کال کې د بیا رغونې ګڼ شمېر پروژې د نوښت او اصلاحاتو له مخې ترسره کیږي. تیر 1998 هجري شمسي کال کې زموږ د کلیو بیا پراختیا د ریاست 314 پروژې تکمیل شوي دي چې 1.6 میلیارده افغانۍ بودیجه پرې راغلې ده. په دې کې تقریبا 15 میلیونه زموږ اختیاري بودیجه او پاتې نوره بودیجه غیر اختیاري بودیجه وه. روانې پروژې زموږ 1406 پروژې دي چې 3.8 میلیارده افغانۍ لګښت پرې راځي. البته د ننګرهار په 10 ولسوالیو کې فعل لپاره موږ فعالیتونه لرو او پاتې 2 ولسوالۍ چې حصارک او شیرزاد ولسوالۍ دي د هغې کې به انشاءالله په راتلونکي هفته کې زموږ سروې پیل شي د ولسونو شوراګانو قومي او انکشافي شوراګانو په مټ باندې انشاءالله موږ هلته خپل فعالیتونه پیل کړو. د عامې روغتیا مرستیال محمد شعیب سحاق وایي چې دوی ته په تیر مالي کال کې 140 میلیونه افغانۍ بودیجه ورکړل شوې وه چې 113 میلیونه د روغتیایي خدماتو او بیا رغونې په برخه کې په لګښت رسولي. نوموړی وایي چې سږ کال به په حصارک، کوټ بډې کوټ او ګڼ شمېر نورو سیمو کې کلینیکونه جوړ کړي او همداراز به د روغتیا په برخه کې ګڼ شمېر خدمات وړاندې کړي. هغه زیاته کړه چې د بې کیفیته درملو مخنیوی یې کړی. هغه روغتیایي مرکزونه او درملتونونه چې دوی سره راجستر نه دي تړلي او د خپل نظارت او څارنې ساحه به لا پراخه کړي. د عامې روغتیا مرستیال همداراز وویل چې په تورخم کې د کورونا ناروغۍ مخنیوي په موخه یو مرکز پرانیستی چې پکې هره ورځ د هغو کسانو معاینه کیږي چې چین ته سفر کړی وي او همداراز په حوزوي روغتون کې یو هم شل بسترونه چمتو کړي دي. زموږ د 2009 کال بودیجه 140 میلیونه افغانۍ وه. هغې د میسا خوش وطن 118 میلیونه صرف شوې ده، تقریبا 2% کېږي او دغه 18 صرف شوې ده هم مختلفو جهاتو چې بعض ځایو کې موږ نشو کولی چې کار کړی وي په هغې محدود باندې دا بودیجه مصرف نه شوه. او د 9 کال لپاره موږ خوش وطن د حصارک ډېر چې فعالیتونه دي هم هغه فعال شوی کې د پیوي کنډ او د شهیدانو مینه ده او د بوډیالۍ ده دا فعالیت انشاءالله نه علاوه د کوټ بټي کوټ او د پیوي کنډ په ساختماني چارې هم جریان لري انشاءالله به هم د کال کې انشاءالله فعال شي. مدني فعال اسدالله خالص وایي چې حساب ورکونه د ښې حکومتولۍ بیلګه ده او د ادارو له لوري حساب ورکونه دا ثابتوي چې څوک د حساب ورکونې او پوښتنې شته او دغه فرهنګ باید عام شي. نوموړي ویل چې د ننګرهار ولایت نفوس زیات دی او دې ولایت ته د پخواني نفوس په اندازه بودیجه ورکول کیږي. حکومت باید ننګرهار ته لازمه پاملرنه وکړي او د اوسني نفوس په حساب ورته حق ورکړل شي. حساب ورکونه د ښې حکومتولۍ بیلګه ده چې ادارې خپل امکانات، خپل کمبودۍ، خپل لاسته راوړنې د ولس سره شریکوي او ولس ته حساب ورکوي. د پرانیستې حکومتولۍ او د ښې حکومتدارۍ همدغه اصل دی چې موږ نن دلته مشاهده کوو. نن دلته د 2 ریاستونو چې د کلیو پراختیا او د عامې روغتیا مسؤلین راغلي د ولس ته حساب ورکوي او دغه فرهنګ عامېدل موږ په دې باوري کوي چې دلته د پوښتنې یو څوک شته چې یو څوک ځواب ورکوي. د جلال آباد ښار د اصناف اړوند د خوراکي توکو رئیس حضرت علي احمدزي له ننګرهار والي مننه وکړه چې مسؤلین ولس ته د حساب ورکونې په موخه چمتو کړي دي. چې دا اوس د یو کال کې کوم کار شوی ده دا د تیر د 6 والیانو زیات کار شوی ده. زه په دې زاورم سید امیم کار کړی الحمدلله. خپل والی صاحب دانه صاحب نو مو سره رابطه سته نه مو سره کومه ګټه او تاوان سته خو خلک دې خوشاله زه دې خوشاله یم. هر یو سړی د خپل حساب کار یو ریاست دی باید خپل حساب په صحیح توګه ورکړي. که چېرته دغه لاره دې 10 کاله 15 کاله مخکې وای زه فکر نه کوم دا ستونزې به د میډیا د لارې ډېرې زیاتې هغه شوی حل شوی وي. نوموړي خوښي وښوده چې عامې روغتیا او کلیو پراختیا ادارو په بېلابېلو برخو کې خدمات وړاندې کړي او په راتلونکي کې نورو اړینو برخو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه.